ولې صدام حسین ته د عراق د سلطان صلاح الدین ایوبي لقب کارول کیږي؟ هغه اسلام پال، مجاهد، غازی او ستر عالم و. د افغان دعوت د دې اونۍ د شخصیتونو پیژندلو په لړۍ کې د صدام حسین په ژوند غږیږو. مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو مخکې شیر کړئ. صدام حسین د عراق په تکریت ښارګوټي د العجه کلي په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د پیدایښت کال یې 1314 هجري ده چې د 1913 میلادي کال سره سمون خوري. مور یې صدام حسین نوم پرې کېښود. پلار یې عبدالحمید د ده تر پیدایښت 5 میاشتې وړاندې مړ شوی و. د صدام یو 12 کلن ورور د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ. د صدام حسین مور د خراب ژوند او سرپرست د نشتون له امله دویم واده وکړ. صدام 3 کاله د ماما کره و، خو کله چې د مور کره راستون شو نو د خپل پلندر له لوري ورسره سم چلند نه کېده. نو همغه و چې په 10 کلنۍ کې له تکریت څخه بغداد ته ولاړ او د تره احمد حسن البکر کره مشت شو. د بخپله ویل ما ډیر څه د خپل تره څخه زده کړي دي. صدام ویل تره مې راته ښودلی دي چې هیڅ کله به له دښمن څخه مخ نه اړوې، که څه هم چې دښمن دې ډیر قوي وي. نوموړي په 1414 کال هغه مهال چې لا 20 کلن نه و د بعث ګوند غړیتوب ترلاسه کړ. د صدام حسین تره د بعث ګوند له یوه مهم غړي سره پیژندل او د هغه له لارې یې صدام هغوی ته ور وپېژانده. صدام حسین په خپل پلرني ښار او کلي تکریت کې د بعث ګوند مهم غړی و او په خپلو ویناوو او فعالیتونو سره به یې ډیر خلک تر اغېزې لاندې راوستل. نوموړي هغه مهال په عراق کې د لاسپوڅ انګلیس پوځ پر وړاندې په ګڼو لاریونونو کې برخه اخیسته او مبارزه یې کوله. په بعث ګوند کې د صدام غړیتوب او تر ولسمشرۍ رسېدل. په کال 1438 هجري کې جنرال عبدالکریم قاسم چې د هغه مهال لومړی وزیر و ووژل شو، چې د هغه د وژنې تور رسمن په صدام ولګول شو. تر دې پیښې وروسته صدام د عراق حالات د ځان په ګټه نه ګڼل. همدا و چې مصر ته د حقوقو پوهنځي د لوست په موخه لاړه. د عراق حکومت د هغه په غیاب کې د لومړي وزیر د وژلو په تور هغه ته د مرګ سزا واوروله. خو ډېر ژر په عراق کې د بعث ګوند غړو چې ډېری یې د پوځ مهم کسان و په کال 1440 کې کودتا وکړه او د عراق ټول قدرت یې په لاس کې واخیسته. خو د بعث د ګوند حکومت د خپلمنځیو اختلافونو او تربګنیو له وجې ډیر دوام ونه کړ او وروسته له 8 میاشتو ړنګ شو. په همدې مهال کې صدام هم له مصر څخه راستون شو او د بعث ګوند غړو ترمنځ یې د مخالفتونو د لرې کولو هڅې پیل کړې. د بعث ګوند د مخالفت له وجې د حکومت چارې د بعث ګوند یو مخالف عبدالرحمن عارف په لاس کې واخیستې او په 1443 کې صدام بندي کړ. صدام حسین وروسته له 3 کاله بند تیرولو له زندان څخه وتښتېد. په کال 1446 کې بعث ګوند د یوې بلې کودتا په کولو سره چې جنرال احمد حسن البکري مشري کوله په مکمله توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې. صدام وروسته له هغه ټول قدرت خپل کړ چې احمد حسن البکري نور د خپل ناروغۍ او زوړوالي له امله له کار کولو وغورځېده او د چارو د ترسره کولو قدرت یې نه درلوده. د ولسمشر دا کمزوري د صدام لپاره ښه چانس شو او هغه یې له واکه ګوښه او خپل ځان یې په رسمي توګه د عراق ولسمشر اعلان کړ. د فلسطینیانو سره د صدام اړیکې. صدام حسین د فلسطیني وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه او بیت المقدس یې د مسلمانانو پخوانۍ قبله ګڼله. نوموړي یوازې د 2000 کال نه تر 2003 کال پورې د قرباني شویو فلسطیني کورنیو سره 15 میلیونه ډالر کومک وکړ چې هرې کورنۍ ته 25,000 ډالر رسېدل. نوموړی د اسرائیلو سخت مخالف و او پر نوموړي د برید انګیزه هم د اسرائیلو سره د صدام تربګني بلل کېږي، ځکه د امریکا سیاسي او اقتصادي قوت د یهودو په ولکه کې دی. صدام حسین سره له دې چې په نړیوال سیاست کې خورا مدبرانه ګامونه اخیستل، د عراق د کورنیو چارو ته هم فکر و. هغه د عراق په ملي بیرغ کې په خپلو لاسونو د لا اله کلمه ولیکله او په اساسي قانون کې د اسلام مطابق
احکام ورزیات کړل. پر عراق د امریکا برید. باوجود د دې چې امریکا او نورو غربي هیوادونو په عراق بندیزونه لګولي وو، د دغه هیواد پر مهمو ځایونو یې هم هوایي بریدونه کول. خو دا ځل د پخواني بوش زوی جورج بوش چې تازه د امریکا ولسمشر شوی و، هوډ وکړ چې په عراق برید وکړي. هغه ته صدام ډیر خطرناک ښکارېده، که څه هم په عراق د برید پلویان له وړاندې هم په امریکا کې وو، خو په اکثریت نه وو او په لویه کچه یې ملاتړ نه کېده. خو د 2001 د سپتمبر تر پیښې وروسته په عراق د برید پلویان قوي او ډیر شول او په افغانستان تر برید وروسته یې عراق د امریکا مهم هدف وګاڼه. بوش په خپلو خبرو کې ایران، عراق او شمالي کوریا امریکا ته د شیطاني مثلث په ډول یاد کړل او د دغه هیوادونو د واکمنانو د له منځه وړلو خبرې به یې کولې. بوش پر صدام تور ولګاوه چې کیمیاوي وسلې جوړې کړي دي او د اتومي وسلو جوړولو پلان لري. په 1981 کې 2 ځله امریکایانو په صدام حسین هوایي بریدونه وکړل، خو هغه ترې روغ ووت. بالاخره یې په کال 1982 کې رسماً په دغه هیواد برید وکړ او د څو میاشتو مقاومت وروسته یې په بشپړ ډول عراق تر خپلې ولکې راندې راوست او د صدام د حکومت پر ځای یې خپل لاسپوڅی شیعه حکومت ته د عراق چارې وسپارلې. وروسته تر دې چې امریکا عراق ونیوه، اوازه شوه چې صدام حسین له وطنه تښتېدلی. چا به ویل اردن ته تللی، چا ویل سوریې ته تللی او چا ویل د هټلر په څیر یې ځان وژنه کړې. خو دا ټولې خبرې د عراقي مقاومت د کمزوري کولو تبلیغات وه. صدام تر پایه په عراق کې پاتې شو او څو ځل د مقاومت په جریان کې په ویډیویي پیغامونو کې راڅرګند شو او هر ځل به یې دا ویل چې تر مرګه پورې جنګېږم. د امریکایانو له لوري د صدام نیول. د 2003 کال د دسمبر په 14 نیټه د عراق ولسمشر جلال طالباني د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې صدام حسین یې نیولی ده. تر دې وروسته د بریتانیا لومړي وزیر ټوني بلیر او د عراق امریکایي چارواکي هم اعلان وکړ چې صدام حسین یې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیولی ده. صدام حسین تر هغه وروسته چې امریکا پر عراق پراخ بریدونه پیل کړل، په خپل پلرني ښار تکرید کې د یوه کور لاندې څو متره سوری ښکلی و او پکې اوسېده. هغه تصویرونه چې بیا وروسته خپاره شول او د صدام د اوسېدو ځای یې ښوده ډېر جالب و. صدام حسین د نیول کېدو پر مهال اوږده ږیره درلوده او روغتیایي وضعیت هم چندان ښه نه و. د صدام تر نیول کېدو وروسته په عراق کې د امریکا پر وړاندې مقاومت نور هم زور واخیست او هره ورځ به سلګونو تنو د ځانمرګو او نورو بریدونو په ترڅ کې ژوند له لاسه ورکاوه. صدام حسین په زندان کې. صدام حسین په زندان کې ډېر آرامه و. هغه امریکایي سرتیري چې د ده ساتنه یې کوله بیا وروسته رسنیو ته د صدام په اړه ډېرې خبرې وکړې. هغه وویل صدام به 5 وخته لمونځ او د قرآن کریم تلاوت کوه. صدام به خپل کالي خپله مینځل او د اوسېدو ځای به یې هم خپله پاکوه. دی وایي هغه صدام حسین چې یو وخت د عراق ولسمشر و او ډېره ارګا برګا یې وه، د داسې حالت له امله یې ځان کم نه احساساوه. هغه به هر وخت خندل او ویل به چې دا حالت د خدای جل جلاله یو امتحان دی چې پر ده او ملګرو یې راوستی ده. دې عسکر همدا راز ویل چې صدام کله هم ځان د یوه زنداني په ډول نه احساساوه او هر وخت به یې ویل دا وخت هم تېرېدونکی ده. د صدام محاکمه. په هغه ورځ چې په لومړي ځل صدام محاکمې ته راوست، ده او ملګرو یې په ډېر شهامت او مېړانې سره خبرې وکړې او د محکمې امر یې تر پوښتنې لاندې راوست. صدام وویل دا نه محکمه ده او نه هم زه مجرم یم، بلکې دا محکمه د بوش په فرمایش جوړه شوې ده او هیڅکله به یې هم پرېکړې ونه مني. ده ویل چې د ده په محکمې سره بوش غواړي د امریکا په ټاکنو کې ځان بریالی کړي. ده وویل په ده لګول شوي ټول تورونه غلط دي او د دې هر څه مجرم یوازې بوش دی. قاضي له صدام څخه پوښتنه وکړه چې خپل ځان معرفي کړي. صدام داسې ځان ور وپېژانده: زه صدام حسین د عراق ولسمشر یم او یرغلګر نشي کولای چې له دې حقیقت څخه سترګې پټې کړي. هغه ته د محکمې په پای کې یوه پاڼه ورکړل شوه چې په هغه کې دی د عراق ولسمشر نه و یاد شوی. نو صدام پاڼه لاسلیک نه کړه او بیرته یې ور وغورځوله. ویل کېږي چې د امریکا د هغه وخت دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ په 1984 هجري کې د صدام سره په زندان کې وکتل
او هغه ته یې وویل چې موږ به تا آزاد کړو، خو ته د ملګرو ته ووایه چې له مقاومت لاس واخلي. صدام د هغه په خبرې پورې وخندل او ورته یې وویل چې هیڅکله به د عراق له خلکو سره خیانت ونه کړي او هیڅکله به درواغ ونه وایي. هغه مهال چې قاضي صدام حسین ته د مرګ سزا اوروله، صدام حسین چې قرآن شریف یې په لاس کې و په محکمه کې راپورته شو او د الله اکبر په ویلو سره یې دا پریکړه وغندله. د صدام حسین اعدامېدل. صدام ته چې محکمې له وړاندې د اعدام سزا ورولې وه، هیچا هم داسې فکر نه کاوه چې امریکا به دی په داسې یوه مبارکه او د خوشحالیو ډکه ورځ چې د مسلمانانو اختر وي اعدام کړي. د 2006 میلادي کال د ډسمبر په 3 نیټه چې د مسلمانانو له لوی اختر لومړۍ ورځ وه او مسلمانانو د قربانۍ لپاره تیاری نیوه، د همدې ورځ د سهار په 3 بجو صدام حسین په دار وځړول شو. د صدام حسین تر اعدام څو ورځې وروسته داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې څو تنو جلادانو چې مخونه یې پټ وه صدام د دار ځای ته روان کړی و. صدام په دغه مهال ډیر آرام ښکارېده او هیڅ راز مقاومت یې ونه کړ، او هغه مهال چې جلاد یې په غاړه کې د غرغړې پړی وراچوه، هغه په ځیر ځیر کتل او خوږه مسکا یې کوله. همداراز یې هغه توره کڅوړه هم پرې نښوده چې جلاد یې پر مخ ور واغوندي. او صدام حسین کلمه طیبه لا پای ته نه ورسولې چې جلاد پرې پړی راکش کړ او د اسلام یو زړور سپاهي شهید کړ. انا لله و انا الیه راجعون. د صدام حسین جسد په خپل پلرني کلي تکرید کې د خپلو 2 زامنو د قبرونو ترڅنګ چې هغوی هم د امریکایي یرغلګرو پر وړاندې جګړه کې شهیدان شوي وو، د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول.